أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع صدق الله مولانا العظيم. سورة الطور مکی سورت تا ترتیب مصحفی په اعتبار سره دا 52 نمبر سورت ته دغه نمخ کې 51 سورتونه هغه تفسیر سره اوشول الحمدلله او ترتیب نزولی په اعتبار سره 73 نمبر سورت تا ابتداء الله جل جلاله وسو شینو باندې قسم خوري او ترکم غر چې د پاغه باندې هم قسم خوري کتاب مستور آسمانی کوم کتابونه دي او بیت المعمور اسمون او سمندرونه او بیا جواب قسم ان عذاب ربک لواقع دي تو د رب کوم عذاب چې دا نو کوم دی هغه څوک مستحق وي دا خامخا په دی وکی کېدون کدا څوک دی الله جل جلاله دی گرفت نه چې چاته اراده او کی بچ کېدای نشي او بیا کوم خلق چې دا د ایمان نه بیزاره دي د ایمان له تعلق دي او په لهو والعب کې مبتلا دي هغه ته الله جل جلاله دمکی ور کوي خوف په تسنو کوي د جهنم کې بده دوی کوم حالات ودا به الله ذکر کی او کوم خلق چې د الله جل جلاله ذات یو پیژند ایمان یې پرو د الله اطاعت یو کو هغه ته کوم ټکانه الله پاک پور کوي او کوم نعمتونه به ور کوي د جنت نو الله به هغه تذکرہ وکي والطور وکتاب مستور قسم دی پتور غربان دی وکتاب مستور او په داسې کتاب مستور چې لیکل شو دا فی رق منشور فی رق پورکا منشور خورا کړی شوی کې چې دغه نه مراد یا تورات ته ځکه چې ال ابتداء الله پاک قسم په کوه تور باندې وخړ او کوه تور کې الله پاک تورات موسی علی السلام ته ورکړو او یا وینا آسمانی کتابونه مراد دي والبیت المعمور او قسم دی په بیت معمور باندې البیت په دسه کور باندې المعمور چا بد کړه شو دا نو بیت معمور د کوم ځای کې چې خانقاباد دغه بالکل په محاذات کې دا سه فرض کا د بیت معمور پر پریوزي نسخ په خانقابار پریوزي په وم سمون کې دا بیت المعمور دا علیه الصلاۃ والسلام چې کله الله جل جلاله ليله المعراج کې چکرې په لګول نو دا وم سمون ته چې وخت تل کې بیت المعمور یو کته ابراهیم علی السلام سره ملاقات چې کین ابراهیم علی السلام بیت المعمور سره ټیک لګول او ودغه کور باندې علیه السلام فرمای چې ریزونه 70000 فرشته دا طواف کوي او کوم فرشتہ چې یوري طواف وکي د تبیا نمبر نه ملوي دي الله پاک دومره لوی فرشتي دي والسقف المرفوع او قسم دی په السقف چت باندې المرفوع چې هغه چکړه شو د جسمون دا والبحر المسجور او په سمندر می د قسم وی المسجور چې ا مملوک د ډکړه شو دا دیو بینه ډکړه شو دا 71% او دا امزکه حصہ دا وبدو 29% حصہ دا وچوبې دو او یا د مسجور نه بحر مسجور نو مسجور گرم کړي شوی ته هم یي نو بیا به معنا شي چې ول بحر المسجور قسم دی په هغه سمندر چې آب گرم کړي شي او دغه تایید کې معنا ال د کې په دشمه سپیرا کې سلرم سورۃ التکویر و اذل بحار سجرت چې کله سمندرونه بړکاو کړی شي اور اوخلی
قیامت پرېز چې کله قیامت واقع کیږي نو دا روون هم دي غرونه دا بالکل داسې روون شي لکه دغه نیولي یا شیراک چې وایي او د دې کوم ذرات چې چک شي داسې ذرات دا اسمون به په داسې شکل کې پیغلاو کیږي روون به دا لوی غرونه موږ څه غرونه دي بلاکوټ غرونه چا کتلی نو په هغې نه هم دنیا کې چک چک غرونه شته ده چې د سار نه د داسې ټوپۍ پرېوځي چې ورته کسې دومره بلند بلند غرونه دا ټول دا به ختم شي مځکه به بالکل چټیل میدان شي او ربو شي او اسمونونه دا برمود شي نو دا سمندرونه دا به بړکاو شي اور به وخلي نو سمندر به اوس اور سره مې وخلي الله پاک چې کوي دا دی نه پټرول خو او به غوندې مایع شای ده چې طلا ور نږدې کوي نو هغه اوبه دي ډایرکټ بالی شي حتی چې که پټرول مخپله کتلی دي اوبې ته یې وچه اوبې ته بیا هغې اوبې ته ته طلا ور نږدې که دا اوبه به ډایرکټ اور وخلي تر څو پورې چې دغه پټرول پکې سوي نه وي تر هغه پورې به دا اوبه دغسې بلیږي نو الله به پټرول نه اوبې نه پټرول جوړ کړي بس اور به وخلي نظام ختم ان عذاب ربک لواقع بشک سر عذاب دې رب دې تو لواقع دا خامخا کی دن کدا نازلی دن کدا په خپل مستحق باندې نو چې کله قیامت تر درمي جهنم اخروی عذابونه اخو باغی وخت کې پته لګي دنیا کې کس چې څوک مستحق دا الله پاک رنی ولا بیا ما له من دافع ما له نشتد دغه د عذاب لرا من دافع څوک د فکون کلری کون کا یوم تمور السماء مور پاغریز باندې تمور السماء چې حرکت او کی اسمونو مور په حرکت کولو سره وتسير الجبال سيرا او رون بشي غرونه سيرن پرون دلو سره فويل يوم ذل للمكذبين پس هلاکت ته په دغریز باندې دی پر د تکذیب کوونکو چې څوک د پیغمبرونو تکذیب کوي چې دا پیغمبرونو خبره اسه خبرې دي درویغ دي دا اساطیر الاولین دي مخکې نه یو خلقو کې سیدي نو دغه خلقو د پر هلاکت ته دا کوم خلق دي الذين هم في خوض يلعبون دا خلق دي چې دوی فی خوض په خپل غب شپ کې دوی په باطل خبره کې یلعبون دوی لیبه کوي مسخري کوي دین کسی پر ټوکی کوي چې مړه دا د عقل نه خلاف خبرې دي نکیږي دا هیڅ نشته ده نه لای چې په غریز باندې دا حال وی چې یوم یدعون الی نار جهنم دعا په غریز باندې بو د کیور کولای شي الی نار جهنم په طرف تی ور دی جهنم دا ان دکی لکه دا زناور چې داسې په به باندې ورګړې نه په ورګړې نو خپل مالک یې سټ نه بلاشته او بچک وي داسې بدا پرشته وی راون کړي او په زور په سختۍ سره سټ نه وي دا دکی وی ویل وي هغه وخت بیا ته وی شي هذه النار التي دا هغه اور دا کنتم بها تکذبون چې وای تاسو چې په دې سره متکذب کوم چې داغه نشته دا افسحر هذا ایا دغه اور چې دغه درویغ دی دغه افسحر هذا ایا د جادو دا ځکه دوی به وحی ته قران ته به جادو یې ام انتم لا تبصرون یا تسیو چې دا وینوي نه اسلوها پس داخل شوی دغه ورته فصبروا او لا تصبروا پس تاسو صبر کوئ په دا اور باندې یا صبر نه کوئ نن کوي تاسو یو تکلیف په سړی رہی چې صبر کو ډاکټر د ترسي علاج په دې وشي دا به وشي نو الله وی ته چې صبر کوئ کنه کوئ خبرې در باندې دواړه برابر دي بس همیشه به سیزوي پکې سواء علیکم برابر خبره دو په تاسو باندې چې صبر کوئ کنه کوئ انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا چې تاسو بدلا در کولای شي ما دې هغه کنتم تعملون چې کوم تاسو عملونه ناکاره کول ګناهونه مو کول فسق فجور کفر مو کول نن مدد هغه بدلا دو اوس نیک خلق هغه بوسحالوي ان المتقین فی جنات و نعیم بشک سره متقیون چې دي پرهیزګاری خلق دي ګناهونو اجتناب کوونکي خلق فی جنات و نعیم جنتونو کې به په نعمتونو کې به فاکهینا دوی بو خوند خوستون کې وي مزه خوستون کې به وي بما آتاهم ربهم په هغه شی باندې په هغه نعمتونو باندې چې دوی ته به ورکوي رب دې دوی ووقاهم ربهم ادوی بو بچ کی رب دې دوی عذاب الجحیم دې عذاب سوزون کینا جحیم برړنجي کون کی اور نه الله پاک دیغه عذاب نه دوی بچ کی او دا الله وی کلو واشربو تاسو خروی واشربو او چوی هنیم په خوشالۍ سره بما کنتم تعملون په سبب دغه تاسو کوم عملونه کول ایمان مروړو المنزون مکول رژه مولرله
زکاتونه مو ورکول ګناهونو نه مو اجتناب کوم تکلیفونه مو برداشت کول په دین کې لہذا نن د هغې بدله ادا مې ته میلاو کړله متکئین علی سرر مصفوفة تکیه لګونکي بوی په سرور په تختونو باندې مصفوفة چې قطار اندر قطار بوي داسې په تختونو